داستان لیکوال ډاکټر عبدالهادي حماس. غږ حیات الله رستم خیل. ګرانو اوریدونکو، تاسې د قاچاقبرې د داستان څلورمه برخه اورئ. شروع کوو په نامه د الله چې بخښونکی او مهربانه ذات دی. ورنږدې شوم، بکس یې خلاص پاتې و. سپین بنداژ یې له خوږ لاس تاو و، غوټه یې نشوه تړلی ځکه یو لاس یې ټپي و، په یو روغ لاس یې غوټه نشوه تړلی. د غوټې کولو په وخت کې یې هم هڅه کوله چې خپله یې وتړي. له کوم بل چا نه مرسته یې نه پوهېږم ولې نه غوښته. ورغوي ته مې پام شو، د تاو شوي بنداژ له منځه هم غوټۍ وینه راوتله. د هغې په لیدو مې نور صبر ونه شو، مخې ته یې ودرېدم. چې سترګې مې پرې ولګېدې ومې پېژند چې همغه ځوان و چا چې زموږ په موټر کې هم ملتیا کړې وه. پرته له کومې تمې یې زما د مور خوندیتوب لپاره د یو بېحیا په سر سوګان ورکړي وو. دا یې دوهم ځل و چې زموږ لپاره یې ځان په خطر کې واچاو. نو پرته له ځنډه مې د هغه له بکسې نور پاتې بنداژ راواخیست. مکتب کې مې د لومړنیو مرستو عملي درس ویلی و. کلک مې د هغه له لاسه تاو کړ، غوټه مې ورکړه. زه په شنه چادرۍ کې وم، هغه نه پوهېده چې زه څوک یم. ښکته او پورته یې راته وکتل خو هېڅ یې هم ونه ویل. ما ورته کړه ډېر یې خوږ کړې؟ نه ډېر خوږ نه یم. په چاقو ولګېدې؟ نه، ما هم په لومړي سر کې فکر کو چې هغه کس سره چاقو ده، خو دواړه خواوې یې تیرې وې. په اصل کې خنجر و. غوښتل مې خنجر ترې واخلم، ګوتو کې مې ونیو. نو هغه شاته لاس څنډ وهه، خنجر مې له ګوتو تیر شو، راټپي یې کړ. زه یې اړ کړم له لغتې کار واخلم او خنجر ترلاسه کړم. ویرېدم چې هغه ځوان ته څه زیان ونه رسوي. مننه کوم، موږ د احسانمن یو. نو ته د څه شي مننه کوې؟ هغه چې د قاچاقبر ورسره جنګ و هغه مې ورور دی. که ته نه وای اوس به خدای زده زما په ورور څه شوي وو. که زه نه وای هم هېڅ نه پرې کېدل. خدای جل جلاله د مظلومانو دفاع لپاره یو نه یو څوک وسیله کوي. سره د دې چې تاسې یو زړور او خواخوږی انسان یاست، زموږ د اوږد مزل هملاری هم یې. کولی شم وپوښتم چې له دې مو نور هم زیات وپېژنم؟ ولې نه؟ زه بلال نومیږم، پښتین تخلص کوم. د پکتیا د هسکو غرونو نښترونو سرشاره سیمې شډل سړی یم. لا خو سړی نه یې؟ ولې ځناور یم؟ نه داسې مه وایه، زما مطلب دا نه و. لا تر اوسه خو هلک یاست. هغه لنډه مسکا وکړه، ویل پوهېدم چې ستا مطلب څه دی. غوښتل مې لږ ټوکه جوړه کړم او د پیښې یاد ته مو په ذهن کې بدلون ورکړم. په رښتیا څه کال مې 18 کلنۍ پوره کېږي. ستا په خبره لا هلک یم. یوه غوښتنه مې منې؟ هو، ولې نه، چې په وس کې مې وي. دا اوږدې او له خطرونو ډکې لارې ستا غوندې یو زړور ځوان ته اړتیا لري. زما پلار، مور او ورور خو په خوب لا هم دا لارې نه دي لیدلي. که په دې مزل کې راسره مرسته وکړې او یوازې مو پرې نږدې، سخته احسانمنده به دې یم. د بلال پښتین نري بریکتونه سره ډډ شول، شونډې یې وغوړېدې، د زړه په زور یې وخندل. ویل چیرې چې زه وم او د چا اړتیا وي نو د چا ویلو او احسان ته اړتیا نه پرېږدم. پوهېږم ستاسې په دغه دروني خواخوږي زه باور لرم،
موخه مې دا ده چې له موږ سره یو ځای اوسه. که ته راته نږدې نه وې او موږ په ستونزه کې وو بیا خو به ستونزه موږ له منځه ویسي. سر یې د هو په دود وخوځاوه خو الفاظ یې ونه ویل. په پنډغالي کې یې غږ کړ ځانونه چمتو کوئ د تګ وخت دی. ژر ژر مو بکسونه راواخیستل موټرو کې کېنستو. 1.5 ساعت مو نور هم مزل وکړ. یو ډاک کې موټر ودرېدل. موږ ترې ښکته شو. قاچاقبر وویل دلته 20 دقیقې لرئ. عینکې کتره یو لوی دسمال ته ورته ټوکر و چې باید له سره تاو شوی وای. نو عینکې کتره او اوبه د سره راواخلئ. دلته دوکانونه نه وو خو کسان ولاړ وو چې همدا توکي یې خرڅول. د ټاکل شوي وخت مخکې مو دغه توکي واخیستل. ځانونه مو چمتو کړل. په بلال پسې مې سترګې وو او بل لوري ته اړولې. ومې لیده له موږ نه په لږ لرې فاصله کې ولاړ وو چې هغه د حیا یوه بیلګه وه. انساني غرور یې اجازه نه ورکوله چې زموږ سره نږدې واوسي. ساعت تیر کړي ټوکې ټکالې وکړي. ما ولیده چې موږ یې د سترګو له کنجو څارلو. پوهېدم دا کار د دې لپاره کوي چې ما سره یې د هو په دود سر خوځولی و. ما د پکتیا تاریخ لوستی و. کیسې او تاریخي جګړې د انګریزانو د ماتولو لومړي سنګر په توګه د پکتیاوالو تاریخ راته معلوم و. یوازې تش افسانې راته ښکارېدې خو په پښتین کې مې په رښتونې معنا د خپلو پلارونو غیرت، همت او زړورتیا حس کوله. له پښتین نه مې نور ډار نه کېده. لکه د کور د غړي په صفت مې احساسوه. ډاډه وم چې نه به مې خپله بېعزتي ته زړه ښه کړي او نه به بل چاته اجازه ورکړي چې زما عزت لوټ کړي. په دغو لارو کې د میرمنو د عزت لوټ کېدل د سهار او ماښام ډوډۍ خوړلو په څیر وو. د انساني قاچاق په څنګ کې جنسي قاچاق هم یوه عادي خبره وه. زموږ د ازمایښتونو لړۍ له سختو لارو تېرېدنه، له مرګ سره لوبې، خطرونه او له ځان سره وحشت له همدې ځایه پیل کېده. خو موږ نه پوهېدو چې څه وخت ورسره مخ کېدونکي یو. له لرې مو څو ډارسنې ولیدې زموږ په لور را روانې وې. د دوړو اوږده لیکه یې په ځان پسې پرېښوده. له لږ د ځنډ وروسته ډارسنې راورسېدې. غږ یې وکړ د ستوري نفر یو څنګ ته شئ. دغه نوم زموږ د ډلې د مشر نوم و. موږ یې یوې ګوښې ته ودرېدو. ازبکه پیغله مې خوا کې ولاړه وه. غاړه یې زما غوږ ته را اوږده کړه. ویې ویل دا خلک پیژنې؟ نه، دا افغان بلوڅان دي. بیخي بل ډول خلک دي. همدا یې کاروبار او د ژوند روزي ګرځېدلې. بلوڅانو غږ وکړ سیټونو کې د نفر پر سر 1,00,000 تومن کېږي. باډۍ پیسې نه لري. دغو خلکو دغه پیسې اضافه اخیستې ځکه زموږ پیسې یې مخکې له مخکې زموږ له قاچاقبره اخیستې وې. غږ یې وکړ کترې مو له سره ووهئ او عینکې په سترګو کړئ. زه د عینکو په سترګو کولو په راز نه پوهېدم خو کله مو چې حرکت وکړ پوه شوم که عینکې نه وای سړی د ګردو له لاسه ړندېږي. موږ هم عینکې په سترګو کړې او عینکو ځانګړي ربړونه لرل چې له سترګو ګرد چاپېره به له پوستکي سره پیوند شول. پلار مې ما او مور ته اشاره وکړه ورپسې شو. د یوې ډاټسنې مخ ته سیټ ته د ختو یې وویل. ډاټسن ته پورته شو. زه د موټروان لور ته شوم. مور مې د ښیښې خوا کې کېنسته. ما کلکه چادري په سر کړې وه. له سره مې نه لرې کوله. شاته سیټ د 3 نفر وو. نو هلته مې یو ناممکن کار ته پام شو. دوی د شا سیټ څوکۍ کې 15 نفره کېنول. زما پلار او پښتون په سیټ کې وو. ورور مې د پلار د پښو په منځ کې لاندې په فرش ولیده. 2 نفره د نورو پښو په منځ کې ناست وو. شا سیټ کې 8 تنه ځای پر ځای شول. د شا سیټ کې د 8 کسانو ځایول په یوه موزه کې د 2 پښو ځایول وو. د ډاټسن له شا غږ راوشو. موټروان ته یې وویل
22 نفره دې باډۍ ته وختل. ورته وویل شول ستا موټر حرکت ته چمتو شو. د دې غږ په اورېدو حق حیرانه شوم. ځان سره مې وویل 22 نفره څرنګه د یوې ډاټسن په باډۍ کې ځایېږي. بیا مې ځان ته قناعت ورکړ چې دغه خلک په 3 نفره سیټ کې 8 نفره ځایولی شي، نو باډۍ کې خو بیا دومره نفر اوس هم کم دي. ډریور موټر ته راوخت. غټو بریتونو یې پاسنۍ شونډه پټه کړې وه. یو زنځیر یې په غاړه کې زنګېده. د زنې لاندې غاړه یې ببره وه. ډارونکې څهره یې درلوده. لاسونه یې پر سټرینګ کېښول. ویښته لرونکي ګوتې یې له غټ غمي لرونکي ګوتمیو ډکې وې. موټر کې یې کیلي تاو کړه. بیا یې غړۍ له ښیښې وباسله. د باډۍ کسانو ته یې وویل ځانونه مو ښه کلک کړئ، یو بل ونیسئ. که بې پروایي مو وکړه د هر څه پېښېدو امکان شته. مسؤلیت مو هم په خپله غاړه ده. حرکت مو پیل کړ. موټر ژر ژر سرعت اخیست. سړک خامه و خو هوار و. له لږ مزل وروسته مې د موټر د کیلومتر ښیښې ته پام شو. 120 ته یې عقربه ختلې وه. شاته مې وکتل. موټر د یوې ځواکمنې بړبخکې په څېر اسمان ته ګردونه پورته کول. د قبنما له ښیښه کې مې شاته وکتل. د ډاټسن د باډۍ کسانو مخونه له ګردو سم نه ښکارېدل. یوازې ښیښهیي عینکې به یې څرګندې شوې. یو نیم خو به د ګردو له لاسه د عینکو په ښیښو هم لاس تېر کړ، ځکه دید به ترې نه کېده. کله کله به چې کوم جمپ راغی موټر به سرعت کم کړ. ګردونه به له موږ مخکې شول. د موټر په ښیښې به دومره ګردونه ولوېدل چې برف پاک به نه شو پاکولی. چاته سیټ کې مې ورور چې لږ عصبي ستونزه یې هم درلوده غږ وکړ زما پښې خو نور کار نه کوي. نه پوهېږم چې پښې زما دي او که د بل کس دي. زه پرې پوه شوم چې د تنګوالي له امله یې پښو کې د وینو چلښت بند شوی او ویدې شوي دي. پلار مې موټروان ته وویل زموږ ټولو پښې کار نه کوي، لږ موټر ودروه دمه به وکړو. موټروان نور هم ریس ته پونده ورکړه. زما د پلار په خبرو یې ځان ناګاره واچو. لږ وروسته یې وویل ځانونه عادت کړئ، دا یې پیل دی. له دې سختو پیښو سره به مخ شئ. موټروان روان وو. د چا فریاد او سپارښتنو ته یې غوږ نه نیوه. په دغه منظره کې مو ساعت ته پام نه وو، خو خدای د 100 ساعته مزل مو وکړ. د شپې 1:30 بجه د افغانستان، ایران او د پاکستان بلوچستان ګډ سرحد ته ورسېدو. په وچ ډاګ یې ښکته کړو. له ما او مور پرته مې نورو په خپلو پښو واک نه درلوده، ځکه زموږ سیټ ګزاره کوله دومره تنګ نه وو. نور کسان نه پوهېدل چې پښې یې خپلې دي که پردۍ. ځینې خو مې په ځمکې ناست ولیدل چې پښو ته به یې حرکت ورکول تر څو یې پر پښو واک حاکم شي او د تګ جوګه شي. د پلار او ورور مې هم همدغه حال و. بلال پښتین څو واره جګ او کېنست، بس ځان یې نورمال حس کړ. خپل روان شو. له موږ 100 متره لرې یې خپل بکس ځان ته بالغ کړ. سملاست په موږ هم سترګې پټې وې. سر ته مو خپل پیزار کېښود. پلار او ورور مې خوا کې خپل بکسونه ځان ته تکیه کړل. نور نو لکه ډنډ ته چې تیږه واچوې د خوب نړۍ ته لاړو. سهار لمر ختلی و چې د خلکو په شور راویښ شو. د مني پیل و. یخه هوا لګېده. د خپل کور توده بخارۍ او آرامه فضا زما پوست موست چپرکټ را په یاد شو. زړه مې پسې وخوږېد. دغه یاد له مړو اوښکو پرته بله ګټه راته ونه کړه. اوږده ساه مې واخیسته، ځکه پوهېدم چې د هیواد هوا د وروستي ځل لپاره تنفس کوم. په ډېر غور مې مخامخ اوږده دښته، بیا له موږ چارچاپېره غرونه داسې په مینه ولیدل لکه څوک یې چې په لیدلو پیسې راکوي. سپېره غرونه راته ډېر ښه ایسېدل. سترګې مې ورسره ګنډلې وې. په دې فکر یې په نندارې نه مړېدم چې بیا به خدای د خپل وطن د خاوره غرونه رغونه په ژوند وګورم. که نه خدای خبر چې په مرګ به مو هم دلته څوک راوړي او که نه. زما دغو فکرونو نندارې به مې کله کله له سترګو
غټ غټ څاڅکي په لمن وورول. لمن مې راټوله کړه تر څو د اوښکو څاڅکي مې په ځمکه ولویږي او د هیواد خاوره مې شاهده کړم چې ورپسې خفه یم. د یوې ژمنې لور په څېر مې د بېوسۍ ننداره وکړي او ونه وایي چې لیما اولاد مې د اروپا رڼاګانو لیونۍ کړې ده او ما په خوښۍ پرېږدي. د دې ثبوت لپاره مې د سترګو څاڅکي نور لکه باران یو په بل پسې لارې جوړې کړې. دلته مې نوره چادري په دې هیله لرې کړه چې ګوندې د هیواد د یادونو په کمولو مې په راتلونکي سفر کې اساني راشي. یو تور حجاب را سره و، نو هغه مې په ځان وپیچه، پوزې ته مې ماسک واچو، ځان مې ښه وپوښه تر څو د لارې له وږو سترګو ځان وساتم. د کورنۍ نورو غړو هم ځانونه چمتو کول. د قاچاقبرو نماینده راغی، ویل دلته افغاني پولیس د هر سړي په سر 1,00,000 تومن اخلي. نو هغه راټول کړئ، وایي چې دا زموږ رول دی، که پیسې ورنه کړو بیا د تلو اجازه نه درکوي. پیسې مو ورته ټولې کړې، ورومو لیږلې. یو موټر مو مخکې ودرېده، په هغه کې سپاره شو. د لومړي مزل په توپیر دا مزل بیا دومره سخت نه و. کسان دومره تنګ نه و ناست، څه ناڅه راحته و. 15 ساعته پرله پسې مزل مو وکړ. یو ځای موټر یوې ګوښې ته شو، موږ یې ښکته کړو. یو لوی هال ته یې ننباسلو. د هال چت یې په سپین ترپال پوښل شوی و. لاندې پر غولي وړې وړې شګې پرتې وې. له موږ نه پرته هلته نږدې 500 کسان نور هم د یو نامعلوم انتظار لپاره ناست وو او زموږ په څېر له هېواده د تېښتې اراده یې درلوده. یوه ګوښې ته اوبه او بسکټ خرڅېدل، سړیو په لاسو کې نیولي وو. دلته له دمې او اوبو څښلو وروسته بیا بل ډاډسن ته وختو، لکه چې ټول قاچاقبر موټروانان په تیز رفتاري کې روزل شوي وي. دوی هم په خامه کې له 120 کیلومتره کم مزل نه کوو. موټروان ښیښه ښکته کړه، غوښتل یې نسوار توپ کړي. موټر خورا ډېر تیز و. زما له سره یې پړونی پورته کړ. لږ وه چې سرتوره شم، هڅه مې وکړه په سر لاس کېږدم تر څو پړونی پرې تکیه شي او پړونی مې له سره ونه غورځي. خو زما له لاس مخې زما پر سر یو بل لاس کېښول شو. زما لاس د هغه لاس پر سر راغی. زما د لاس کېښودلو سره نو هغه لاس بیرته شاته کش کړ. ما مې لا په سر لاس ایښی و چې شاته مې وکتل. بلال خپل لاس ورټول کړ. پوه شوم چې د ببرک خان ځدران د سیمې زلمي هم د خپلو نیکونو د عفت ساتلو فکر په خپله کوپړۍ کې څومره روزلی دي. د مننې په پار مې ورته سر وخوځو، خو په ځواب کې یې په کوم حرکت پوه نه شوم. هغه سر ښکته واچو. له پرله پسې 100 ساعته مزل وروسته د ایران سرحد ته ورسېدو. هلته یوې کلا ته ایثار کړو. له نښو نښانو معلومېده چې دا د وزو او میږو د ساتنې ځای دی. د وزو له یوه شپول سره خوا کې کېناستو. د کلا ځمکه زیاتره د وزو له پچو ډکه وه. تر ماښامه یې دلته منتظر کړي وو چې ښه تیاره شوه. نماینده راغی، ویل 15 نفر تیار شئ، که تاسې په مرز تیر شوئ 15 نفره نور درلیږم. موږ ځانونه چمتو کړل. لومړی ډله شو چې له مرز څخه باید تیر شو، نو حرکت مو وکړ. په شا مې کتل چې بلال پښتین هم زموږ په ډله کې راسره شي. نظر مې پرې ونه لګېده. له ما مخکې کسانو کې مې سترګې پسې وغړولې. هلته هم نه وو. زړه مې ولوېد، ښه وارخطا شوم، ځکه ورور مې هم داسې د تورې بنګړی نه وو. ځینې وخت به له کنټروله ووت او پلار مې هم جسماً پیاوړی نه وو. کله خو به په کور کې هم راولوېده. شکر به یې یا ډېر ټیټ او یا هم ډېر لوړ تللی وو. زه او مور مې دواړه سیاسري وو. سیاسري به په مسافري او هغه هم په پردي وطن کې له ګواښ سره څه وکړي. مسؤل کس غږ وکړ چې تاسې 10 دقیقې لرئ، موټرو ته وخیژئ. بیا که څوک پاتې شو نو پاتې شو. موږ هم چې د پاتې کېدو واورېدل نو صرفه مو ونه کړه. موټر ته وختو.
موټر کې مې هم سترګې په بلال پسې ګرځېدې لکه د رادار سټلایټ کاسه د هغه پلټنه یې کوله. لار به مې تاریخ ویل چې د پکتیاوالو قدونه جګ وي، کلی سنګین وګړي لري. په رښتیا هم دغسې وو. بلال به مې په لویه ډله کې هم پیدا کو. لوړ قد، ښایسته ویښتان، نوراني څېرې یې له نورو بیل کړی وو. خو په دغه وخت کې زما د سترګو په لټنې هغه نه شوی موندلی. موټر روان شو. د هغه نشتون ښه په ویره کې واچولم. له ښه مزل وروسته خلکو موټر کې یوه او بل لوري ته وویل چې د ایران مرز راورسېده. د داسې خبرو له اورېدو سره به زما وارخطایي نوره هم زیاتېده. ځان سره مې وویل چې زه به څرنګه په دې بیګانه لارو کې د هغه له مرستې پرته ځم او لاره به پیدا کوم. د هغې ازبکې خور کیسه به مې ذهن کې تاو شوه چې په څومره وحشت یې له عزت سره لوبې شوې وې. په رښتیا هم موږ دلته له چا د کوم ترحم تمه نه لرله، ځکه دلته د تمې خلک نه وو. د قاچاق له خلکو، کاروباریانو او همدارنګه له قاچاقي لارې به څه د خیر تمه څه وکړي. په دې فکري کشمکش کې د ایران سرحد ته بیخي نږدې شو. موټر یې ودرېدې، موږ ترې ښکته شو. تیاره وه، پردی وطن وو. ځان مې ډېر بېوسه احساساوه. د لومړي ځل لپاره په یو ګواښونکي سفر روانه وم. بېخوبي، لوږه هم زما د ځور تشدیدونکي فکتورونه وو. سره د دې چې د بلال څخه مې نوره د راتګ او یوځای کېدو تمه پرې شوه، خو بیا مې هم تشې تشې سترګې پسې ګرځولې لکه د کور کوم غړی مې چې رانه ورک وي. پلار مې وویل خوله مې ډېره وچه ده، ډېر تږی کېږم، په اوبو نه مړېږم. مور مې خبره ورغوسه کړه، ورته یې کړه خو شکر دې پورته شوی وي. تا په سفر کې ځان ته هېڅ پام نه دی؟ د شکر پیچکاري دې نه ده کړې؟ نه. ګوره د لیمې پلاره، موږ په یو خطرناک سفر روان یو. خدای مه کړه که کوم ځای د شکر راوغورځوي بیا به څه کوو؟ په دې لویو لویو ډاګو کې د چیرې ویسو؟ او دلته کله دومره چانس او وخت وي چې د یو چا درملنه پکې په آرامۍ وشي؟ له مور سره مې وړوکی بکس و، زنځیر یې خلاص کړ، د انسولین پیچکاري یې ترې راوباسله، د ګیډې په پوستکي کې یې پلارجان ته تطبیق کړه. 1 ساعت وروسته مې د پلار رنګ خپل ځای ته ورغی. مسؤل کس راغی، ویل د نفر پر سر 3 لکه تومن راټول کړئ. دلته ځای ټوپک لرونکې ډله واکمنه ده، نو هغه یې غواړي، که نه مخکې د تلو اجازه نه راکوي. موږ پیسې ورکړې. لږ وروسته ازبکه پیغله چې شاکره نومېده راغله، زما خوا کې کېناسته او ویل ښه ده چې پیسې مو ورکړې. دلته چې څوک له دغو خلکو سره چنې وهي یا هم پیسې نه ورکوي، نو هغه کس د پاکستان پوځ ته په لاس ورکوي. نو هغوی دغه کس یرغمل کوي، 1 میاشت کار پرې کوي، د غرو تیږې پرې ماتوي. دوی د مزدورانو په صفت خپلو مشرانو ته ورپېژني. پیسې یې هم د غذایي واړه قمندانان په خپل جیب کې اچوي. دوی تش لاس راخوشي کوي. په کومه بله سودا هم پرې کېدله نو صرفه نه کوي. زما ویره نوره هم زیاته شوه. مور ته مې وکتل، د پخوا په څېر یې څهره نه درلوده. مړاوې څهره کې یې تکې تورې غټې غټې سترګې غړولې. ورور ته خو مې هسې هم غم او ښادي یو ډول وو. د عینکو والا یو سړی چې سګرټ یې په ګوتو کې نیولی وو مخې ته راته ودرېده. ویل 15 کسان چمتو شئ، د خپلوانو له ډلې یې وټاکئ چې په لاره کې یو بل ته کومک شئ. دلته به ډېر پام کوئ، دا مو ډېر له خطره ډک ګیم دی. ازبکه پیغله راڅنګ ته شوه. ویل ګیم دوی هغې ډلې ته وایي چې له مرګ څخه یې تېروي. له دې وروسته ګیم یوه اصطلاح شوه چې موږ هم ورسره اشنا شو. له یوه ځایه به چې بل ځای ته تلو نو دوی به غږ کړ چې د شپې په 8 بجو ګیم دی. نو موږ به پوه شو چې زموږ د ډلې تلل یادوي. عینکو والا نور هم تشریح ورکړه. ویل موږ له 15 ډېر کسان نه لیږو، ځکه ډېر کسان د شپې تک کې په ایراني سرحد کې معلومیږي. ایرانیان چې لږ هم شور واوري له پوستو بې درېغه ډزې کوي.
د ډزو خبر زما هم زنګونونه ولړزول. لږ ورخطا غوندې شوم خو چاره نه وه. یو طرفه جاده وه، واپس کېدل ناممکن و. نو حرکت مو وکړ. یو وخت و چې د ایران او پاکستان سرحد ته ورسېدو. ایران د خپل سرحد په اوږدو کې ډېره ژوره کنده کیندلې وه. خاوره یې د پاکستان خواته اچولې وه. له یوې خوا د خاورې لړوالی، د بلې خوا د کندې ژوروالی له مرز نه اوښتنه بیخي ستونزمنه کړې وه. چې ټوپ دې وهه راسن په کنده کې غورځېدې، لاس پښه دې ماتېدل. د هر قاچاقبر لاره معلومه وه، یو د بل په لاره نشو تللی. له ښه بخته زموږ لاره یو څه اسانه وه. له ژورې کندې د اوښتو هڅه مو پیل کړه. ډېره تیاره وه. د لوړې پولې په سر روان شو. پلټنه مو پیل کړه چې کوم اسان ځای پیدا کړو. ترې تیر شو او د ایران په خاوره قدم کېږدو. پاتې داستان په 5مه برخه کې اورو. له توجه مو نړۍ مننه.